رحیم پرون دی ځای پورې ویلی شوی و چې التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې مترجمه هم کړې وه. دا تشهد چې کله ته وایي او چې په تشهد کې د لا کلمې ته ورسې نو د ښي طرف د ښي لاس مسواکۍ ګوته به اوچته کې او په الا الله به یې کېږدې. یعنی ته چې کله اشهد ان لا اله الا الله وایي نو اشهد ان لا سره به ګوته اوچته کې او الا الله سره به ښکته کې او نورې ګوتې به حلقه کړې، نورې ګوتې به دې غونډې کړي. یوه ګوته دا مسواکۍ چې دا سړي ته څنډلی شي دا ګوته به دې ایښي، دا به اوچته کې، بیا به یې په ښکته کې. که څلور رکعته مونځ وي نو دې نه پس به الله اکبر ووایې، دریم رکعت ته به پاڅې او دوه رکعته به نور په دغه طریقه پوره کې چې دا کومه طریقه به را موږ وښودله. خو د فرضو په دریم او څلورم رکعت کې به د الحمد سره بل صورت نه لولې او فرض نه علاوه سنت و نفل چې وي هغې کې به هر رکعت کې الحمد هم وایي او ورسره به صورت هم وایي. چې په څلورم رکعت کښېنې نو التحیات او تشهد به ولولې او بیا به دا درود شریف ولولې. یعنی اولې التحیاتو کې که چېرې څلور رکعته یا درې رکعته وي په اولې التحیاتو کې به صرف عبده ورسولو پورې وایي او که کله اخیری التحیات وا نو بیا به پکې درود و دعاګانې هم وایي. درود به دا ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت. بعض خلق دا ټکی غلط وی، کما صلیت وی، دا غلط تے. کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ دا اللہم اے زمنگا پروردگارا. خلق زړه کې وی چې د درود چې دی دا د پیغمبر د پاره دی. درود اصل کې الله نه سوال کول دی. اللہم اے زمنگا پروردگارا صلی علی محمد رحمتنا ولیگا پا محمد علیہ السلام وعلى آل محمد او پو آل د محمد علیہ السلام کما صلیتا لکه څرنګه چې تا رحمتونه لګلی دي علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیہ السلام انکا یقینا حمید ستایل شوی مجید بزرگی لوی. اللہم بارک اے زمنگا اللہ برکتنا ولیگا علی محمد پا محمد علیہ السلام وعلی آل محمد او پا آل دا محمد علیہ السلام کما بارکتا لکا چتا برکتنا لگلی دی علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام وعلى آل ابراہیم او پا آل د ابراہیم علیہ السلام انکا حمید یقیناً تستایل شوی مجید بزرگی یعنی لوی. بیا بدا دعا الولی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اے زمنگ پروردگارا ربنا تو زمنگ پللو والائے اے زمنگ پلون کیا آتنا راکے منگتا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن خیگڑا وفی الآخرت اور راکے پا آخرت کے حسنتن خیگڑا وقنا او وسات منگا عذاب النار دا عذاب دورنا یا بدا دعا والولی اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ہر ایوہ دعا چی دا قرآن و سنت نے ثابت ہوئی اگا پکی ویلے شی اللہم اغفر لی یا اللہ باخنو کی منگتا ولی والدی او مور پلار زمنگتا ولی جمیع المؤمنین او تمام مومنانو تم بخنو کی والمؤمنات مومنانو خزو تم بخنو کی والمسلمین مسلمانانو سڑوتا والمسلمات مسلمانانو خزوتا الاحیاء جوندے دی جندی دی دوینا منهم دوینا والاموات او کمڑ دی دوینا. یاد بلد سے دعا والولی کما چی پا حدیث قرآن کی راغلی وی بیا بخی او گس طرف تا سلام گرزئی او دا بوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سلام دیوی پتا سبان دے ورحمت اللہ رحمتنا دا اللہ دیوی وبرکاتہ برکتنا دیوی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب